ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام او احترام، هیله ده چې ښه اوسئ. درنو لیدونکو، دا چې په لغمان ولایت کې هم ملکي ادارې شتون لري، د دغه ادارو د چارو د سمبالښت لپاره ملکي کارکوونکي په فعالیتونو بوخت دي. دا چې په لغمان ولایت کې څومره ملکي کارکوونکي په فعالیت بوخت دي، د دې په خوا کې څومره بستونه خالي پاتې دي او دغه ولې نه ډکېږي، او همدارنګه د ملکي کارکوونکو د استخدام پروسه څه ډول ده، ازموینه په څه ډول ده، او د دې په خوا کې د مامورینو ارزیابي څنګه کېدلی شي. او درنو اوریدونکو، هغه پوښتنه او هغه ستونزه چې ستاسې په ذهنونو کې ده چې ازموینه په شفاف ډول نه اخیستل کېږي، دغه پوښتنه تر ډېره خلکو سره وي او داسې ویل کېږي چې دلته ادارې ټاکل شوي دي د ځینو خلکو لخوا نه خپله مامورین ورته رالېږي، او که څنګه په همدې تړاو د لغمان ولایت د اصلاحاتو او ملکي خدماتو مستقل کمیسیون ته د دې له مسؤل سره مرکه لرو. هیله ده چې تاسې هم تر پای پورې له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو او قدرمنو اورېدونکو، ښه راغلئ. همداشان به له موږ سره د لغمان ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون امیر عبدالرزاق قاضي زاده ناست دی. ډېره مننه کوو امیر صاحب چې وخت مو راکړ. که په پیل کې درنو لیدونکو ته د خپلې ادارې په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې تاسې په کومو برخو کې فعالیتونه کوئ. مننه. سلام تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته. کمیسیون مستقل اصلاحات اداري په لغمان کې د ټول اداراتو د ټول مامورین یا هغه اداره چې کارکنان خدمات موندلي دي د یو مدافع وکیل په صفت باندې دوی سره کار کوي. دلته لغمان کې اکثره تعینات ډېر په شفاف او آزاد عادلانه توګه باندې په اداراتو کې کارمندان ګمارل کېږي. خوشبختانه چې په دې یو نیم کال کې د ځوانانو هغه اعتماد او باور په امتحاناتو کې ډېر شوي دي او امیدوار یم چې هغه د قرآن کریم هغه آیات دی چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. د دې آیات په رڼا کې ټول تعینات په رڼا او شفافه توګه مې ترسره کړی. امیر صاحب، تاسې د شفافیت یادونه وکړله، خو تر ډېره چې په لغمان کې کوم بست اعلانېږي یا خلکو ته اسناد جمع کوي، کله چې ازموینه واخیستل شي، پایلې اعلان شي، تر ډېره پورې د خلکو شکایتونه ستونزې موجودې وي. علت یې په څه کې تاسې وینئ؟ کمیسیون مستقل اصلاحات اداري په لغمان کې هر کاندید یو موضوع په لغمان کې نور ولایتو سره دا فرق کوي چې په لغمان کې خوشبختانه تحصیل کرده قشر ډېر دي او بالعکس په اداراتو کې د دوی جذب ظرفیت ډېر لږ دي. نو هر بس چې اعلانېږي، هر بس لپاره شاید یو بس په یو اداره کې 100 لیسانس او ماستران پکې ثبت نام کوي. نو دا یو طبیعي خبره ده چې هر یو چې هغه سند د لیسانس یې ترلاسه کړي یا ماستري لري، نو دا د دې جوګه ده چې په یو اداره کې وظیفه اجرا کوي. اما د دولت امکانات د اداراتو کې د جذب ظرفیت ډېر لږ ده. دا ستونزه په نور ولایاتو کې نشته. په لغمان کې ډېر زیات ده ځکه تحصیل کرده قشر ډېر لري. نو اکثر بستونه چې موږ اعلان ته سپارو، پس د دې نه چې شارلست کوو، 3 ورځې یو کاندید ته وخت ورکوو چې خپل هغه کتبي شکایت موږ په عملیات کې ثبت کړي. بیا موږ دوم مرحله د امتحان لرو چې امتحان تحریري دی. پس د تحریري نه چې امتحان اخلو، بیا هم یو کاندید حق لري چې 3 ورځو کې مراجعه وکړي او شکایت وکړي. پس د هغې نه چې تقریري امتحان اخلو چې نهایي امتحان یې ده، پس د هغې نه موږ یو کاندید ته حق ورکوو چې راشي خپل شکایت درج کړي او شکایت یې په بورد رسیدګي په شکایت باندې په بېطرفانه شکل باندې څېړل کېږي.
د ولایت په کچه که لږ معلومات راکړي چې تر کوم بسته پورې تاسې دلته ازموینه اخلئ او تر کومه بسته پورې په مرکز کې د هغې کارونه کېږي؟ په مرکز کې صرف اول دوم بستونه امتحان اخیستل کېږي. په لغمان کې مونږ دوه رقم امتحان لرو، یو ډله ییزه امتحانونه دي، ازموینې دي، یو انفرادي شکل باندې چې دریم او څلورم او اووم اتم بستونه دلته په لغمان کې اخیستل کېږي. پنځم شپږم بستونه چې مامورین او معلمین دي دا هر کال په شکل د کانکور امتحان اخیستل کېږي چې خوشبختانه سږکال په نږدې ورځو کې شاید پنځم او شپږم چې مامورین او معلمین دي د دې امتحان به انشاءالله په لغمان کې واخلي. ډېره مننه. د ازموینې په ډول که لږ خبرې وکړئ، دلته اوس هم د پرچو له مخې نه ازموینې دي که نه؟ په نورو ولایتونو ځینو ځایونو کې کمپیوټري شوي دي، هغه آنلاین ډول ازموینې وي. دلته دغه پروسه کله پیل کېږي؟ مونږ اکثرا امتحانونه تر اوسه پورې په لغمان کې داسې کمپیوټري ښوونه یا کمپیوټري امتحانونه نه دی شوي. بعضې بستونه د مرکز یا د هغې ادارې په تقاضا باندې جلال آباد ته لیږو. مثلا بعضې بستونه چې دي ډېر مهم دي یا هغه ادارې غواړي چې دا په کمپیوټري شکل باندې واخیستل شي، دا ننګرهار ته لیږو چې دا دریم او څلورم بستونه دي. خوشبختانه په لغمان کې اکثریت امتحانونه چې په اوس وخت کې اخیستل کېږي زه ډاډه یم چې ځوانان پکې باورمند دي او په دې باندې ویاړم چې د تیرو نه د سیاسي مداخلات، د زورواکۍ مداخلات اوس نیول شوی ده. اوس امتحان ډېر په شفافه توګه اخیستل کېږي او حقدار ته ورکول کېږي او هر کاندید ته زه ډاډ ورکوم چې هر مشکل چې کمیسیون مستقل اصلاحات اداري او زه د یو لغماني د یو فرد په صفت باندې د تاسو په خدمت کې یم، تاسو غږ اورېدل. په لغمان کې څو تنه ملکي مامورین شتون لري؟ په لغمان کې تقریبا ملکي خدماتو کارکوونکي 6,000 تر 7,000 کارمندان دي چې دې سره معلمین هم دي چې اکثریت یې پکې معلمین دي او د نور اداراتو کارمندان دي، یعنی تقریبا 80% معلمین دي چې دا معلمین هم په کارکنان خدمات ملکي کې راځي او تقریبا 20% په نور اداراتو کې کار کوي. د دغه جملې نه که معلومات راکړي چې په لغمان کې په یو شمېر ملکي ادارو کې ښځینه مامورین هم شته؟ او په امتحانو کې مونږ یو استثنا حالت څو کسانو ته لرو چې په امتحانو کې په ښځو لپاره 15 امتیازي نمرې په 2 امتحانو کې ورسره جمع کوو، یعنی دا یو فوق العاده امتیاز دی. یو طرز العمل د کارکنان خدمات ملکي 15 امتیازي نمرې ورته لري. همچنان معلولینو لپاره هم مونږ 15 امتیازي نمرې لرو په امتحاناتو کې چې خوشبختانه په 1993 کال کې مونږ ډېر فرصت ورکړو ښځو ته چې راشي رقابت وکړي، سالم رقابت وکړي. اما متاسفانه په لغمان کې په اداراتو کې د ښځو ونډه ډېر کمرنګه ده او علت یې همدا ده چې دا یو عرفي جامعه ده، دلته اکثرا محیط منطقوي اجازه نه ورکوي چې داخل پرې شي په اداراتو کار وکړي. اما خوشبختانه اکثرا مونږ په معارف کې ډېر کارمندان د ښځې لرو. په 1998 کې مونږ تقریبا 280 کارمندانو مې استخدام کړی ده. مننه. د لغمان ولایت په کچه داسې ادارې شته چې هلته بستونه لا خالي وي او مامورین پکې استخدام شوي وي، یعنې په مجموع کې څومره خالي بستونه شتون لري؟ متاسفانه خالي بستونه ډېر دي او مونږ همیشه په د اداراتو سره په تفاهم کې کوشش کوو چې دا خالي بستونو اعلان ته وسپارو او دا ډکې کړو. اما متاسفانه اکثر ادارات په اساس د بعضې سیاسي یا منطقوي علایقو په اساس باندې د سرپرست په صفت باندې هلته دنده ترسره کوي، مخصوصا هغه ادارات چې عایداتي ادارات دي لکه ښاروالي ده، لکه مصروفیت ده. نو
غوښتنه مې د اداراتو نه دا ده، د لغمان نه دا ده، د لغمان د مشرانو نه، چې دا خالي بسونه هغه د سرپرست سیستم ته باید د پای ټکی کېښودل شي. نو کوشش مې کړی ده چې خالي بسونه چې د ایجادېږي یا سرپرستان پکې دي، په خپل توان سره څومره چې توان لرم د مرکزي اداراتو سره په هماهنګي هغه بسونه اعلان ته وسپارم. اما متاسفانه دي بعضې ادارات دي چې سرپرستان لري، هغوی بسونه اعلان ته وسپاري. ډېره مننه. د ملکي مامورینو یا د ملکي ادارو کارکوونکو دغه کلنیو حقوقو په اړه که لږ معلومات راکړي. البته هغه ځینو زیاتره مامورینو سره دا پوښتنه وي چې یو مامور په کال کې څومره رخصتیانې لري، مرضي رخصتي، او دغه برخه کې که لږ معلومات موږ سره شریک کړي. موږ قانون کارکنان خدمات ملکي قانون کار لرو چې اکثریت کارمندان د هغوی نه آګاهي لري. فرض مثال یو مامور ده په کال کې 80 ورځې کلنی رخصتي لري چې 20 ورځې تفریحي ده او مریضي ده او ضروري رخصتیګانې دي، کولی شي چې دین استفاده وکړي. البته دا رخصتیګانې چې اخلي ټول امتیازات ورته ورکول کېږي، چې مریضي، ضروري او تفریحي رخصتیګانې یو مامور لري، حق مسلمې ده چې واخلي. او هغه کارمندان چې ښځینه کارمندان په کال کې بر علاوه د دې نه هغه 3 میاشتې نور رخصتي، هغه ولادي رخصتي هم حق قانوني ده، کولی شي چې دین استفاده وکړي. امیر صاحب، زیاتره هر مامور په کال کې د کارونه باید وارزول شي. که په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې په لغمان کې دغه برخه څومره ښه ارزوي تاسې، او آیا داسې شوي دي تر اوسه چې د یو مامور کار ښه نه وي ارزول شوی یا هغه ته توصیه شوي یا ځینې نورې برخې؟ مونږ بخش د نظارت و ارزیابي لرو چې هر کال یو مامور همدا 2000 مامورین چې دي باید هر کال وارزول شي. یا دوه که بعضې نهادونه یا بعضې ریاستونه دي چې ډېر مشکلات لري یا کارمندان په ولسوالیګانو کې دي، په وظایفو بوخت دي، نو 2 کال وروسته د هغوی ارزیابي کېږي. اما معمولا د قانون مطابق هر کال باید د یو مامور ارزونه وشي. عالی رتبه مامورینو کمیټه بېله ده، یو ولایتي کمیټه لرو چې په راس د دغه کمیټه کې والي صاحب ده، مونږ یو، او د مامورین عالی رتبه لکه رئیسان او امر صاحبان د هغې ارزیابي هر کال کېږي. او همدارنګه د پایین رتبه مامورینو لپاره کلنۍ ارزیابي مونږ لرو چې خوشبختانه هر کال مونږ تقریبا 1.5 تر 2000 مامورین ارزیابي کوو په ټول اداراتو کې په شمول د معارف. دغه ارزیابي چې کله کېږي د یو مامور، د هغه لپاره امتیازات څومره وي او تر کوم وخته پورې او څو ځله ارزیابي کېږي؟ کله چې یو مامور ارزیابي کېږي، ارزیابي څو مراحله لري. مونږ یو مشخص کمیټه لرو چې په راس دغه کمیټه د مامورینو کې رئیس د هغه ادارې چې هغه رئیس د ادارې صلاحدید ده، یو مامور خارځي، مونږ نظارت د ارزیابي کوو، یعنی د یو مامور د حقوقو نه دفاع کوو. او ارزیابي معمولا په اساس د پلان کاري او په اساس راپور او گزارش، کلنی گزارش په دې اساس باندې یو مامور ارزیابي کېږي. او هر ارزیابي کې یو قدم اخلي چې یو بعضې امتیازات ورسره هر کال اضافي کړي. مننه. امیر صاحب، ځینې وخت یو مامور 5 قدمونه پوره کړي اوسي او بیا چې کله ارزیابي کېږي هغه لپاره هغه امتیاز هم نه وي او د هغه بست هم په هماغه خپل ځای پاتې کېږي. دلته څه طرزالعمل شته؟ مونږ قانون کارکنان خدمات ملکي کې او طرزالعمل د استخدام کې که چیرې یو څوک 15 کاله متواتر ارزیابي شي، او فرض مثال یو څوک 4 بست کې ده او 15 کاله مثبت ارزیابي شوي، ارزیابي کې موفقي، او که چیرې دا 3 بست په هماغه اداره کې په عین شرایط کې اعلامیږي، نو دا د ادارې په لزومدید باندې کولی شي چې ارتقا وکړي، هغه بست ته لاړ شي. اما معمولا
دا پروسه په هغه وخت اجرا کیږي کله چې یو بس په یو اداره کې ایجاد شي یا مثلا نوی ایسي شي یا بس خالی شي نو حق اولویت د دې کارمند ده چې هلته ولاړ شي په دې شرط چې لایحې وظایف رئیسي او هغه 15 کاله ارزیابي مثبته شي. راځو بېرته همدغه د ازموینو برخې ته کله معلومات راکړي چې په یوه اداره کې چې کوم بس اعلانېږي خلک ورته راځي خپل اسناد جمع کوي د دغه بس لپاره د پوښتنې سوالونه څوک جوړوي او کله جوړېږي ورته؟ مونږ یو بس چې اعلانوو د 10 کاري ورځې لپاره د مطبوعاتو له لارې نه اعلانوو نو کاندیدان کولی شي چې لاړ شي هلته فورم واخلي ثبت نام وکړي خپل اسناد جمع کړي. دوم بخش مونږ د ولایتي کمیټې په حصه باندې مونږ د طرز العمل مطابق باندې چې هر اداره کې چې یو بس اعلانېږي رئیس د هغه اداره په راز کمیټه کې او یو مدني فعالي د جندر نه یا ریاست امور زنان نه یو نماینده او مونږ یو. دا ولایتي کمیټه ده چې په ولایاتو کې د ازموینې د دې تر چتر لاندې تېرېږي. نو یو کاندید پس د دې نه چې شارټلست شو ورته زنګ وهل کېږي د امتحان ورځې ورته معلومات ورکول کېږي. نو دا سوالونه په عین وخت کله چې دا کمیټه کینی هیڅ چاته معلوم نه ده چې سوال د کوم ځای نه راوړي. معمولا د قوانینو نه راوړو ځکه کارمندان د خدمات ملکي استخدامیږي چې معتبر او موثق اسناد دي قوانینو نه سوالونه راوړو که چیرې مدیریتي بستونه او مدیریتو سره والونه راوړو که چیرې مسلکي بستونه او لکه انجینري او تخنیکي مسایل هلته تخنیکي په هماغه کمیټه کې عین واحد چې دا کمیټه کینی کارنټین کېږي ټول کاندیدان کارنټین کېږي او ولایتي کمیټه چې کینی کارنټین کېږي ټول شیونه د دې ایسته کېږي ټلیفون موبایل هر شی. نو په عین مجلس کې مختلف منابعونه علمي موثقه منابعونه هلته سوالونه جوړېږي پس د هغې نه سوالونه توضیح کېږي کاندیدانو لپاره. بېرته دغه ځوابونه یا دا پرچې چېرته کتل کېږي آیا د همدغه کمیسیون په مخ کې بېرته چې د امتحان واخیستل شو نو که چیرې هماغه کاري ورځ وخت باقي و هماغه ورځ کتل کېږي که چیرې وخت نه و نو ټول پارچې په یو محفوظ ځای کې ایښودل کېږي مثلا یو غټ پارچه وي هغه کې ټول د کمیټې ولایتي امضا کوي سبا لپاره یا بل سبا لپاره چې وخت و دوی راځي د کمیټې په مخ کې دا پارچې کتل کېږي. هېڅوک حق نه لري چې په انفرادي شکل باندې دا پارچې وګوري. د شارټلست په برخه کې ځینې داسې شکایت کوي چې هغه اړونده بس ته تر ډېره پورې دی برابر وي په شرایطو خو داسې خلک هم پکې شارټلست کېږي چې هغوی هغه اسناد وي هغه رشته د دې سره په ټکر کې وي او بیا حتی داسې حالات راځي چې همغوی بریالي شوي وي. دلته کوم بس چې اعلانېږي څومره مهم ده چې د همغه اړونده کسانو ته شارټلست شي؟ شارټلست پروسه مونږ لایحې وظایف لرو مشخصا لایحې وظایف کې لیکل شوې ده چې کوم کسان د بس لپاره باید شارټلست شي او په قانون کارکنان خدمات ملکی کې د شارټلست لپاره مثلا دریم او څلورم بس لپاره مشخصا شرایط لیکل شوې ده چې 2 کاله تجربه کاری مرتبط به وظیفه بعضی نور مسائل دي. فرض مثال یو مسلکی بخش ده علی وظایف کې لیکل شوې ده مشخص ښوونځیګانې چې هغه کسان باید شارټلست شي. یو څوک د ماستري لري اما په مشخص هغه بس لپاره وړ شخص نه ده هم تجربه کاری لري هم څه لري اما لایحې وظایف کې لیکل شوی نه ده هغه ښوونځی لیکل شوی نه ده نو متاسفانه هغه کسان بیا حق نه لري چې شارټلست شي. مونږ کله چې شارټلست کوو د لایحې وظایف او قانون کارکنان خدمات ملکي مطابق مونږ شارټلست کوو. کله چې دا پروسه تکمیلیږي منظوري لپاره لیږو هغه مرجع مربوطې ته یا هغه وزارت مربوطې ته نو هغوی که چیرې د مرتبط دي بیرته مستردي ایستي. تر اوسه پورې په لغمان کې داسې شوی نه ده چې یو بس لپاره مونږ امتحان اخیستل شوي او هغه کسان چې وړتیا یې ولري یا مثلا
مطابق د ایسې ووسي شالس شوي نه وي. نو پس د شالس نه هم دا کسان چې کاندیدان دي یا مثلا شالس شوي دي یا نه دي شوي، دواړو ته زنګ وهل کېږي او دلایل ورته وایي چې په دې دلیل باندې تاسو شالس شوي نه. فرض مثال بعض کسان دي بس لپاره ټول معیار او شرایط برابر دي، اما په قانون کې موږ ته یو شی لیکل شوی ده چې سند معتبر تصدیق تحصیلي چې باید د وزارت تحصیلات عالی نه باید تصدیق ولري، چې تاییدي ولري، چې متاسفانه اکثر کسان نه لري. نو ډیپلوم موږ ته یو معیار ده چې تایید شوی د وزارت تحصیلات عالی، اما اکثر دوستان چې شالس کېږي نه یا مثلا تصدیقونه لري چې پوهنتون لخوا نه ورکړل شوي دي یا ډیپلوم نه لري، بعضې نور مشکلات دي. نو کله چې شالس پروسه تکمیلیږي هر یو ته زنګ وهل کېږي، 3 ورځې وخت ورکول کېږي چې تاسو کولی شئ چې شکایت وکړئ یا کولی شئ خپل اسنادونه تکمیل کړئ. مننه. د کاري تجربې یادونه تاسو وکړله چې دا ډېره مهمه برخه ده. هغه ځوانان چې نوي له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي هغوی وړاندې دنده نه وي ترسره کړې، تر کوم بسته پورې د دوی لپاره کاري تجربه مهمه ده او هغه خلک چې کاري تجربه نه لري دوی به څنګه کېږي؟ موږ هغه کسان چې نوي فارغ شوي دي موږ 5 او 6 بستونه ورته لرو چې هر کال کې یو ځل امتحان اخیستل کېږي په اکثر اداراتو کې 5 شپږم بستونه. فقط معیار یې همدا ده چې لیسانسي او 14 پاسي کولی شي چې د بستو لپاره ثبت نام وکړي او رقابت وکړي اداراتو کې جذب شي. ډېره زیاته مننه کوو که په وروستیو کې هغه څوک چې تاسې اوس ګوري غږ مو اوري هغوی ته ازموینه ورکوي په لغمان کې ځینو بستونو ته یا دغه نیت لري پلان لري او یا هم دغه پروسې نه تېر شوي دي، څه ورته ویل لرئ مهرباني؟ زه لغمان ولس ته ما پیام همدا ده چې کمیسیون مستقل اصلاحات اداري په ټول توان سره کوشش کړی ده چې هغه مافیایي سیستم چې مخکې په اداراتو کې حاکم و، یعنی استخدام په اساس د روابط یا متاسفانه هغه غیر مشروع لارې نه و، اوس هغه له منځه تللی ده. نو خپل استعداد خپل وړتیا باندې باور وکړئ، راشي امتحانو کې شرکت وکړئ او خپل حق وغواړئ. کمیسیون تاسو په خدمت کې ده، امتحانونه شفاف شوي دي او هر څوک دا ټول اداراتو ته ټول لغمان ولس ته معلومه ده چې هغه کسان چې په دې یو نیم کال کې استخدام شوي دي بدون د دې نه چې واسطه ولري، زور ولري، پیسې ولري استخدام شوي دي، فقط په خپل لیاقت او شایستګي او استعداد باندې ایسي شوي دي. نو ځوانانو مې هیله همدا ده چې دا خبرې اوس خپل ذهن نه وباسي چې روابط ده، ضوابط ده، زور ده، پیسې دي، دا خبرې نشته. اوس فقط د تاسو لیاقت ده. زه تاسو باندې غږ کوم، راشئ امتحانو کې شرکت وکړئ، کمیسیون په ټول توان سره تاسو حمایت کوي، تاسو دفاع کوي. د لغمان ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون امیر عبدالرزاق قاضیزاده له تاسې ډېره مننه کوو چې په لغمان ولایت کې مو د ملکي مامورینو یا د اداراتو د وضعیت په اړه معلومات شریک کړل او همدارنګه د هغه خالي بستونو په اړه او د ازموینې د پروسې په برخه کې معلومات شریک کړل. کور ودان ډېره مننه تاسو ته ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو له تاسې ټولو ډېره مننه کوو چې له موږ سره پاتې شوي. دغه مرکه مو ولیدله کور مودن. هیله ده چې هغه ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه تاسې سره وو هغه درته حل شوي وي. نو زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې په دې ولایت کې کوم بستونه اعلانېږي تاسې هڅه او کوشش وکړئ چې هغې ته خپل اسناد ورجمع کړئ او په ازموینه کې ګډون وکړئ. همیشه خپل حق وغواړئ. تر بلې خپرونې پورې عبدالقیوم ریحان او نصیر رحمان منګل ته اجازه ورکړئ. خوشحاله اوسئ. د الله پاک.